سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم. د کیسې په پیل کې موږ ته یو زوړ سړی ښودل کېږي. موږ وینو چې هغه یو څه پټ غږونه اوري. هغه یو داسې غږ واورېدی چې پکې ویل سوي وه چې که ته څه وکړې ته پوهېږې چې له ما سره به څه وسي. او دا هر څه یوازې هغه زوړ سړي خوب و. د دې سړي نوم پاول ایچ کام و او هغه یو تقاعد سوی افسر و. په نرسنګ هوم کې یعنې د بوډاګانو په کور کې د غرمې په مهال ټول خلک کلاسیک موسیقي اورېدل. اوس چې پاول د موسیقي اورېدله ډېر احساساتي سو. هلته بله یوه زړه ښځه وه چې له پاول سره به یې ډېره مینه کوله او پر هغه باندې به یې ډېر فکر کوي. پاول هغې ښځې ته خپله هغه کیسه وکړه چې هیڅ کله یې له چا سره شریکه کړې نه وه. مخکې له دې چې کیسه شروع کړو، ملګرو ستاسو څخه هیله کېږي چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړي او تر خپلو ملګرو پرې یې امر ورسوئ. وروسته هغه وویل چې دی په بندیخانه کې د مرګ خونې افسر و او د هغه ځای بل نوم چې و شین کان و یعنې ګرین مایل و. هلته بندیان وکار کولو ته مجبور کېدله. وروسته موږ یو موټر وینو چې هلته راځي. په هغه موټر کې یو بندي ناست و چې دوه کوچني ماشومان یې وژلي وه. یو افسر دا بندي راوستی. دا افسر ډېر بد انسان و او له بندیانو سره به یې ډېر خراب چلند کوي. کله چې دا بندي حجرې ته راوستل سو، ټول افسران پرې حیران سول ځکه دا بندي ډېر غټ و او ډېر لوړ قد یې درلودی. د هغه قد ډېر لوړ و، خو چې کله پاول د هغه سړي رنګ ته وکتل ډېر بېګناه او معصومه ښکاره کېدی. هغه بد افسر چې دا بندي یې راوستلی و هغه دی ووهی او ورته ویې ویل چې حجرې ته دننه سه. هلته بل بندي هم و چې په دې حالت باندې یې خندله. نو هغه بد افسر دا بل بندي هم ووهی. پاول پر هغه افسر ډېر قهر سو او ورته ویې ویل چې له دې ځای څخه ووځه. کله چې پاول د بندي دوسیه ولوستله پوه سو چې د هغه نوم جان دی. هلته پاول جان خپل یو همکار ته ور وپېژندی تر څو که جان ته کوم څه په کار وه دی به ورسره مرسته وکړي. کله چې پاول له هغه ځای څخه روانېدی جان هغه ودروي او په ډېر بېګناه ډول سره یې ورته وویل. جان پاول ته وویل که تاسو ځئ نو څراغونه مه بندوئ ځکه چې زه د تورې شپې څخه ویرېږم. پاول جان ته وویل ویرېږه مه، زموږ د دهلیز ټول څراغونه همیشه روښانه وي. بیا چې پاول روانېدی جان لاس ورکړي او د هغه سره یې سړی مسه وکړه، خو دواړه ډېر خفه وه. وروسته چې ټول افسران خپلو دفترونو ته راغلل. ملګرو که غواړئ د دې ویډیو نوره کیسه راسره وګورئ، موږ په یوټیوب چینل کې مکمله ویډیو شته، هملته یې راسره کتلی سئ. د مکملې ویډیو لینک د دې ویډیو په کمنټ کې شته. مننه.